السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. د وزیر اعظم شهباز شریف مدینه منورې ته په راتګ باندې د مدینه شریفې ګورنر شهزاده سلمان بن سلطان و وزیر اعظم ته په هوایي ډګر باندې ښه راغلی ووایه. وزیر اعظم د خپلې ډلې په ملتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته ورغلی. د وزیر اعظم او له هغه سره د ملګرو دپاره په ځانګړې توګه ریاض د الجنه دروازې پرانستل سوې. وزیر اعظم د خپلې ډلې په ملتیا په ریاض الجنه کې نفلونه ادا کړل او د ټولو مسلمانانو د یووالي او ملتیا په څنګ کې د پاکستان د پرمختګ او خوشحالۍ دپاره دعاوې وکړې. ساتندویو ډلو پر پټه خبرتیا باندې په ډېره اسماعیل خان کې عملیات ترسره کړل او 10 خوارج یې دوزخ ته واستول. له هغوی څخه وسله او ګوله بارود هم نیول سوي دي. څرګنده دي وي چې خوارجو د ترهګرۍ په یو شمېر کاروایانو کې او ټاکن وژنه کې لاس درلودی. د ډزو په سخت بدلون کې کیپټن حسنین اختر په شهادت ورسېدی. ساتندویو ډلو په پوره توګه د ترهګرۍ د ختمولو دپاره په ښه اراده کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف او د مملکت صدر آصف علي زرداري په ډېره اسماعیل خان کې د فتنه الخوارج په ضد پټې خبرتیا پر بنسټ باندې پر کامیابه کاروایي کولو د ساتندویو ډلو غړو ستاینه کړې ده. هغوی د کاروایي پر مهال د 10 خارجانو د دوزخ ته پر استولو باندې د ساتندویو ډلو د افسرانو او غړو د پیشورانه صلاحیتونو ستاینه وکړه. هغوی په میړانه سره وجنګېدونکي او په شهادت رسېدونکي کیپټن حسنین اختر ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د شهیدانو د لوړو درجاتو لپاره یې دعاوې وکړې. د پاکستان د شې کړنلارې ګټې ورځ په ورځ ښکاره کیږي. په پاکستان سټاک مارکیټ کې ډېره پیاوړتیا رامنځته سوې ده چې پر معاشي کړنلارو باندې د سرمایه‌کارانو لخوا پوره باور څرګنده کوي. سټاک مارکیټ د تاریخ پر لوړه کچه باندې راغلی دی. وزیر اعظم په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د 100 انډیکس د 119,000 تر پولې په اوښتلو سره د ډاډمنتیا څرګندونه کړې ده. د تاجرانو او سرمایه‌کارانو باور ورځ په ورځ زیاتیږي چې کاروباریانو او سرمایه‌کارانو ته د لومړیتوب پر بنیاد باندې اسانتیاوې ورکول کیږي. په غیر قانوني توګه اوسېدونکو او افغان کارډ لرونکو ته د روان کال د مارچ د میاشتې تر 31 نیټې پورې د هیواد د پرېښولو حکم ورکول سوی دی. په خپله خوښه د بیرته تګ دپاره 11 ورځې وخت پاته دی چې په دې وخت کې به هېڅ ډول زور زیاتوب نه کیږي. تر ټاکلې نیټه وروسته به د اړه لرونکو کسانو په ضد سخته کاروایي ترسره کړل شي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي ویلي دي چې د وزیر اعظم محمد شهباز شریف مننه کوو چې هغه د بلوچستان ستونزې هوارولو لپاره وفاقي وزیران د بلوچستان ستونزې هوارولو لپاره راوستل. په کوم کې 40 پوینټونه د ترهګرۍ د خاتمې کچې کینال بېدرکه کسانو پر څنګ نورو مهمو چارو باندې په تفصیل خبرې وسوې. د دغه خیالاتو څرګندونه هغه د وفاقي وزیرانو سردار حویس احمد لغاري، اورنګزیب احد چیما، پرویز ملک، شنزا فاطمه، جنید انور پر څنګ د اطلاعاتو سکریټري انبرین جان او نورو لوړو چارواکو سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. وزیر اعلی وویل چې وفاقي وزیرانو او نورو لوړو چارواکو کوټې ته د راتلل د ارزښت وړ ده. کني تر دې وړاندې د بلوچستان وزیر اعلی به د ستونزو هوارولو لپاره اسلام آباد ته تللی. د بلوچستان اسمبلی غونډه د ډیپټي سپیکري غزاله ګوله په مشرۍ کې وسوه. غونډې ته د وینا کولو پر مهال وزیر اعلی میر سرفراز بګټي وویل چې پر ریلوې باندې ډلو برید وکړي چې ترهګران په خپل مرام کې بریالي نه سو. د ساتندویو ډلو په مقابله کې وژل سوي کسان ترهګر وو چې د خلکو په یرغمل کولو سره یې هغوی ووژل. څرګنده دي وي چې ساتندویو ډلو وژل سوي ترهګران د هیدي کارکوونکو له لارې ښخ کړل. کوم مړي چې خاورو ته سپارل سوي دي د هغوی DNA د ټیسټ لپاره اخیستل سوي دي. مړي د امانت په ډول خاورو ته سپارل سوي دي. موږ د آئین او قانون مطابق کار کوو او کوو به د آئین لاندې خبرتیا تیار یو. د کم شمیرو د چارو پارلماني سکریټري په بلوچستان پبلک سرویس کمیشن او نورو محکمو کې کم شمیر ته د نمایندګي ورکول قرارداد وړاندې کړي چې ایوان منظور کړي. ایوان د مدرسو لوستونکو ته د سکالرشپ ورکولو قرارداد منظور کړي. وروسته د بلوچستان اسمبلی غونډه تر نامعلومې